او دا خبره وره خلک به د پورې خاندي، خلک به پسې ډرامې کوي، خو همدغه خلک څه وخت پس په بیا وی دا زما د ترور زوی دی، څوک وایي دا زما کزن دی، څوک به وایي دا زما رشته توت ته به یې تورې ختلې وي چې کامیاب شي، وایي دا زما فرسټ کزن دی، دا زما سیکنډ کزن دی، او نور به یې پېژنې او ایجنې به نه. خو چې کله کامیاب شي او کامیابیږي به الله چې د خلکو خبرې واورې، د خلکو ډرامې برداشت کې، د خلکو مصیبتونه برداشت کې، نو الله به کېږي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. دویمه طریقه دا ده چې بعضې خلک داسې کوي چې ګول ځان له سیټ کې او خپل د ریسورسز مطابق خپل یو کار شروع کې او یو ماډل جوړ کې، او چې کله تاسو اچیومنټ وکې نو بیا خلکو ته وښایې چې زما دا ګولو، دا ویژنو او دا ما جوړ کو او راشي اوس ما سپورټ کې. د دې یو بل اگزامپل دی، زمونږ یو ملګری هغه د یتیمانانو په ایجوکیشن باندې کار کو، نو چا نه سپورټ کو، نو هغه داسې وکړو چې په خپله به د څو ملګرو 100 روپۍ به یې جمع کولې، هغه 100 روپۍ یې 2-3 کاله جمع کړلې او یو وړوکې غوندې سکول یې جوړ کړ د آرفنز دپاره، او هغې کې به آرفنز ته ایجوکیشن ورکولو. نو بیا د هغې نه وروستو یو څو کاله وروستو خلک راوغوښتل چې زما دا آیډیا 3 کاله مخکې وه چې زه به د آرفنز سپورټ کوم، او اوس چې کوم دی ما 3 کاله پیسې جمع کړې، دا سکول مې شروع کړ، راشي اوس ما سپورټ کړی. نو هغه بیا ملګري راله او خلکو یقین هم راغی چې ماشاءالله دی آرفنز ایجوکیټ کوي. نو نن سبا هغه 60 آرفنز فری آف کاسټ ایجوکیشن ورکوي، د مشل سکول په نوم باندې یادېږي، او هلته چې کوم دی نو ایچ اینڈ ایوریثینګ فری هغه ورکوي، او د نان آرفنز نه فیس اخلي، او هغه پروجیکټ د هغه ټیک ټاک روان دی، نه ورته حکومت پیسه ورکوي، نه ورته نور خلک ورکوي، هم هغه ملګري یاران دوستان ورته ورکوي. خو ریزن څه و؟ اولې آیډیا وه، 3 کاله یې پې کار وکړو، هغې نه وروسته یو ماډل جوړ کړو، ماډل یې خلکو ته پیش کړو، د خلکو په اعتماد جوړ شو، اوس یې خلک سپورټ کوي. نو دویمه طریقه کار دغه دی، د خپل ځان نه به شروع کوئ، او که د ځان نه شروع نه کوئ او د خلکو په تم یې، نو قوم د سبا په تمه ناست دی، خو سبا نه راځي. کوم وخت چې تیر شي ای ملګرو هغه بیا نه راځي، دا وخت به هم تیر شي، دا ځوانیانې به هم تیر شي، دا ریسورسز به هم تیر شي، بیا به سبا مونږ ارمان کوو او سبا بیا هیڅ نه وي. تاسو خو اوس ماشاءالله ینګ یې، دا مخکې چې کوم ناست یو دا مونږ چې زمونږ خو بچي دي، دونه غټ غټ بچي دي زمونږ، دا سکول فیس دی، دا کالج فیس دی، دا بیماري ده، دا پلانې دی، بیا ویژن او ګول سیټینګ ته څوک نه اوسګارېږي. دا وخت دی ګولز هم ځان له سیټ کولی شي، ویژنز هم ځان له سیټ کولی شي، او پرپز هم ځان له سیټ کولی شي، او لایف هم سکسسفل تېرولی شي. خو کله هم په پریکټیکل لایف کې تاسو قدم کېښودو نو بیا به څوک به هم یو اړخ ته دي کي او څوک به هم بل اړخ ته دي کي، ویژن به هم ایري، ګول سیټینګ به هم دنه ایري. او درېیمه طریقه دا ده د خلکو د سپورټ حاصلولو دپاره، درېیمه طریقه چې تاسو کله هم ګول ځان له سیټ کړئ نو د خپل د زړه ملګري وګورئ چې په چا باندې ستاسو اعتماد دی، او هغې سره یې شیر کړئ چې دا زما ګول دی او دا زه حاصلول غواړم، ستاسو څه خیال دی؟ نو څه به پورې وخاندي. خو یو کس نیم به داسې پیدا شي هغه به وایي چې اوکې زه در سره یم، نو یو ملګری، 2 ملګري، 3 ملګري، بیا په مزه مزه به ستاسو ګول سیټ شي. انډس هاسپټل، تاسو انډس هاسپټل، ډاکټر عبدالباری خان صاحب دا په کراچۍ کې نوم په دې آیډیا باندې کار کړی دی. ډاکټر عبدالباری خان صاحب وی چې زه داسې اسپتال جوړول غواړم چې هغه فری آف کاسټ خلکو ته علاج ورکوي. نو خلکو پورې خاندل چې ګورنمنټ فری آف کاسټ نشي ورکولی، ته به څنګه ورکوې؟ دا صحت کارډ خو اوس شروع شوې که نه، مخکې خو دا څیزونه نه وو. نو خلکو پورې خاندل، نو هغه خپل څو ملګرو سره شیر کړله، او هغه ملګري بزنسمینانو هغې وی ټیک ته شروع کو. نو په 2007 کې 5 کې آیډیا وه، په 2007 کې په کورنګي کې ورته یو بل کس و، هغې ورته تیار زوړ هسپتال و، هغه ورته حواله کړ، هغه هسپتال یې حواله کړ. نو 2007 نه هغه شروع وکړله، او اوس هغه هسپتال په لاهور کې موجود دی، انډس هاسپټل، په سند کې شته دی، په حیدرآباد کې شته دی، په کورنګي کې شته دی، او فری آف کاسټ ټریټمنټ ورکوي. زکات صدقات هم پکې لیکي، او بل بیوټ دی پیپرلیس هاسپټل دی. تاسو لاړې او پی ډي وشوله او تاسو الیجیبل یې، ستاسو سکرینینګ به وشي، ستاسو ټریټمنټ به هم کېږي، ستاسو به ایډمیټ هم شي، ستاسو به اپریشن هم وشي، ستاسو به ډسچارج هم وشي، او تاسو نه خلک پیسې وانه اخلي. هم په دې آیډیا باندې کار کړی چې خپل ګولز یې سیټ کړي دي،
خپل ملګرو سره شیر کړ او هغه کې چې کوم ملګری راوچت شو او هغه چې کوم دغه انډس هاسپټل جوړ کړ او اوس پیپرلیس هاسپټل دی او فری اف کاست سرویسز ورکوي. نو دغه طریقې دي د ګول سیټینګ. که چېرې تاسو په دې طریقه باندې خپل ګول سیټ کړئ نو هغه ورځ لرې نه ده په دې دنیا به هم کامیاب یو او په هغه دنیا به هم کامیاب یو. او دا خبره وره خلک به د پورې خاندي، خلک به پسې ډرامې کوي، خو همدغه خلک څو وخت پس په بیا وی دا زما د ترور زوی دی، څوک وی دا زما کزن دی، څوک به وی دا زما توت ته به یې تورې ختلې وي چې کامیاب شي، وی دا زما فرست کزن دی، دا زما سیکنډ کزن دی، او نور به پیژنې او ایجنې به نه. خو چې کله کامیاب شي او کامیابیږي به الله چې د خلکو خبرې واوري، د خلکو ډرامې برداشت کې، د خلکو مصیبتونه برداشت کې، نو الله به کېږي. د خدای د پاره پښتنو سانونه پیژنئ، ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.